الفقراء والمساکین. په مخکې رکوع کې د دوی دا اعتراض وشو چې مونږ ته صدقه ولې را نه کړه. نو دغه رکوع د هغې دپاره علت ده چې مصرف د صدقې خو د اته کسان دي او تاسو په د اتو کسانو کې هیڅوک کم نه یئ. مسئله دا ده په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه اتو ډلو ته زکات ورکول وو. یو په دې کې مؤلفه القلوب ده. مؤلفه القلوب دا درې قسمه ډلې وي. یو هغه ډله وه چې هغوی کفارو، صفا کفارو، خو غریبان خلکو. نو دوی ته دا مال ورکولو د اسلام سره د الفت او د محبت په غرض باندې دی. دویم د کفارو مشرانو، د کفارو مشرانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شیان ورکولو چې د هغوی میلان د اسلام طرف ته پیدا شي. دریم هغه ضعیف مسلمانانو، مسلمان خو ضعیف ایمانونه کمزوري وو. نو دوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورکول چې دوی په خپل ایمان کې مضبوط شي وانه وړي. خو چې هر کله الله پاک اسلام ته قوت او نصرت ورکو، د اسلام بیرغ اوچت شو، نو به دې ته بیا حاجت نشته. اوس به د الفت د زړو دپاره هېڅ چاته هم مال نه ورکوي. نو دا درې وړه ډلې ساقطې شولې. دغه اوو ډلو ته زکات ورکول جایز دي. خو دومره فرق شته. شافعي صاحب فرمایي چې د هرې ډلې نه به خامخا درې کسانو ته ورکوي. لفظ د جمع راغلی ده. او دویم دا چې دغه ټولو اقسامو ته به یې ورکوي. کلمه د انما راغلی ده. امام صاحب فرمایي دا جمعیت د دې باطل شوی له وجې د الف لام نه. الف لام چې په جمع باندې داخل شي نو جمعیت باطلوي. چې جمعیت باطل شو نو که یو غریب ته ورکې، که دو ته ورکې، که درې ته ورکې، او که خامخا په ټولو انواعو د اشتمال وکړو، که دې ونه کړو، دا خو ډېره مشکله خبر ده چې دا اووه اقسام برابر کم بیا پیدا کم بیا ته زکات ورکوم. نو په دې ابو حنیفه رحمه الله دا هم ضرور نه چې د هر ډله به درې کسان وي، او دا هم ضرور نه ده چې ټول کسان به موجود وي، چې هم به فقیر وي، هم به مسکین وي، هم به عامل وي، هم به پر رقاب وي، هم به غارمین، هم به فی سبیل الله وي. الله فرمایي پیغمبره صدقه حکم د الله له طرف ته وارد شو للفقراء، فقیرانو له. فقراء د فقر نه اخیستل شوی. فقر د شا د مولا تیر نریوالی ته وایي. ډاکټران حضراتو طب په لحاظ باندې ستونی فقرات، که د انسان سکلیت تاسو لیدلی وي، دا کوم چې دا پختې پورې خاښې منځ کې یو هډوکی وي، دې ته ستونی فقرات وایي. خو یو د سینې طرف ته ده، یو شاته، دا شا طرف. غریب ته ځکه فقیر وایي چې له کم خوراکۍ نه د نشتوالي د وجې نه د شا هډوکی نه رکږوالی کوي. دویم فقر. فقر ظاهري د مخ خړوالي ته وایي، او ظاهره ده چې سړی وږی شي د پران کې کامل اثر پیدا کیږي، خړوالی پیدا شي، سترګو نظر کې هم کمزوري پیدا شي. چاته وایي شرعن. شرعن هغه چاته وایي فقیرو چې لږ شی لري چې بیګا ته وخوري، یا د یو شوارو شی لري خود نه زیات نه لري. مساکین جمع د مسکین ده. مسکین د سکون نه اخیستل شوی. سکون قراره ته وایي. مسکین هم قرار ناسته، خو نه ګاډۍ لري چې وی چلی، نه توان لري چې بوجۍ په شا یوسي، نه ځمکه لري چې وی کړي، نه موټر لري چې وی چلی. نو د دې په خاطر باندې هغه لای ناسته. مسکین چاته وایي؟ من لا شیء له،
چې هیڅ شی هم نه لري، د یو شوارو شی هم نه لري. وقیل بالعکس چې فقیر شی نه لري او مسکین شی لري. عاملین جمع د عامل ده، هغه چاته وایي چې د حکومت د خوانه د اخذ د صدقاتو د عشرو د زکاتو لپاره مقرر شوی وي. که عمل وکړه په اندازه د خپل عمل باندې شی ورکول کېږي، که عمل یې ونه کړه هېڅ هم نشته. عمل همدغه معنا چې مثلا ته پیسې ټولې کا یاره په زرو کې لسګون دتا، یا غنم ټول کا په 10 منو کې یو من دتا، یا 40 من دتا. نو دې کسانو دی پاره چې عاملین دی په اخذ زکات باندې. او سلورم مؤلفه القلوب دا ساقط شوی. پنځم فی فک الرقاب د غاړه په خلاصولو کې. یا خو د دې معنا دا ده چې کوم په هغه زمانه کې به مکاتب وو، یو غلام ته به مولا اول ما ته 1,00,000 روپۍ راکړه ته به آزاد وي. اوس دغه مکاتب په اعتبار د ید سره هر ده بار کاروبار کوي، پیسې ګټي. ته کوی شي دغه غلام ته دې مکاتب ته پیسې ورکړي چې ځان د خپل مولا نه خلاص کړي. او یا فک الرقاب په خلاصولو د غاړو کې کوم بندیان چې هغوی غیر مجرمین وي، په کوم جزایی جرم باندې جنایی جرم باندې مجرم نوي، حقوق العباد باندې مجرم نوي، یا په شرعي حقوق باندې مجرم نوي، ته د هغه د خلاصون لپاره پیسې ورکړي. فی فک الرقاب. غارمین جمع د غارم ده. یو سړی د 10 لکو دکان لري، خدا سړی داسې وخه چې 9,000 پورې وړی ده. نو که دا دکان په الحال خرڅ شي نو دته 10,000 پاتې کېږي، د نصاب نه کم شو. او د غارم ته دغه پورې وړي ته زکات ورکول جائز دي. فی سبیل الله د الله په لار کې، د الله په لار کې مجاهدین دوی د الله لارې والا دي. طالبان درس والا دا د الله لارې والا دي. هغه کسان چې هغوی جهاد حج ته ځي، د هغوی ماشومان په کور کې بې وسیلې پاتې دي. فی سبیل الله. بلکې هر هغه سړی چې د دینی خدمت د هر خدمت لپاره لاړه او د سره په کور کې شی نه وي، دا کسان د دې آیت لاندې داخل شول. وابن السبیل. ابن سبیل هغه چاته وایي یو سړی په خوځ کې ښې پیسې لري، دی لاړه لاهور ته. په لاهور کې کسبورانو جب وویلو، جب ختم کا پیسې یوړې، کرایه نشته ورسره، نور ذرائع د پیسو د وصولولو هلته نشته. اوس هلته دی زکات اخلي، دومره اندازه چې خپل کور ته خوست ته پرې راورسېږي، دا زکات اخیستل ورته جایز ده. الله فرمایي فریضة من الله. فریضه فریضة فرشوه په فرض کېدلو سره طرف دی الله تعالی جل جلاله نه. الله پاک علیم او حکیم ذات ته 3 قسمه نصابونه دي. یو نصاب د حرمان الصدقه ده، یو نصاب د حرمان الزکات ده، یو نصاب د وجوب الزکات ده. حرمان الصدقه چې تا ته صدقه سوال کول، یعنی حرمان المسأله سوال کول درته جائز نه وي. رسول الله فرمایي من سأل وله ما يغنيه. چې چا سوال وکړو او د لپاره دومره شی چې دی بې پروا کوي، قیل وما یغنیه یا رسول الله،
څومره شی دلته به فروا کوي قال 50 درهما چې 50 روپۍ شرعي روپۍ دا یو لري. بل روایت کې راځي چې د یو شواروز خرچه ولري، د یو شواروز اسباب برابر دي، دې پر سوال کول ناروا دي. او چې څوک هم بغیر د حاجت نه سوال کوي په ورځ د قیامت کې برازي فی وجهه خموش کدوح، په دا مخ باندې پیدا څه شګارې وي، دا غوخه بیانې وي تر شاډو کې وي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم 3 کسان دي 3 دروازې خلاصي. یو سړی هغه چې د عفو دروازه خلاص کړه، ظلم سره وشو خدا عفو وکړه، الله قسم کوي زبده انسان ته شرافت او عزت او عظمت ورکوم. دویم کسا چې دا سوال دروازه خلاص کړه، سوال کوي، الله پاک فرمایي زبتا ته د غریبۍ دروازه خلاصوم، ته به همیشه دی پر غریب ذلیل وي. دریم یو سړی د صدقې دروازه خلاص کړه، الله به د قربان د برکت دروازه خلاصوي. تاسو دا سوالګر وګورئ په دې بازار کې په دا مارکیټو باندې خیسته لمبر اچولې وي، نو یو سړی په میاشت یو پټرول بازار باندې ګرځیدای شي روزانه، نن دغه طرف مارکیټو لمبر ده، سبا ته دی هو لمبر ده، په میاشت یو لمبر رسیږي ورته. خودی مړیږي نه. سو وخت مخکې سو کال وړاندې په دې خارجي هیوادو کې وسوالګر وا، خو چې هر کله دی مړه شو نو په بانک کې د 100 میلیارډ ډالر جمع شوی وو. دی په خبر نه و چې دا خو د سوال نه را پیدا شوی. 100 میلیارډ ډالر په بانک کې جمع کړیو، خو دی مړه شو پیسې دغه صفات شول. نو سوال کول حرام دي. امداسي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کسو کم جمعه ته راغی او په جمعه کې شخصي د ځان دی پر سوال وکړو، تاسو داغه خلې کې خاوري واچوي. عامه چندا په جمعه کې فروا نه لري. جمعه د چندو دی پر جوړ نه ده، جمعه د شخصي منافع دی پر جوړ نه ده. کبیا چندا ټوله شخصي د خپل ځان دی پر بهر هغه وکړه چې غریب مسکین یما، خو عامه چندا د مدارسو دی پر د دینی امور دی پر کې دریش. دوم هغه نصاب ده حرمان او زکات ته، چې زکات اخیستل تر کوم مهاله چاته جائز او روا ده. چې کله هم سړی صاحب د نصاب شي، نصاب څومره ده؟ که سړی سپین زر ولري، نور روپۍ موبایل نه لري، نو چې کله د سره 200 روپۍ جمع شي، 200 روپۍ دا کاغذي نه خیم، مخکنه د وسپنې د سپینو زر روپۍ وي، دا هغه وزن ده چې 10 روپۍ د دې و مسقال راځي، نو 100 روپۍ اویا مسقال شو، 100 روپۍ بیا اویا مسقال شو، نو دا 140 مسقال راغی. 140 مسقال، یو مسقال 4.5 ماسه ده، 140 ضرب کوي په 4.5 کې، 140 چې ضرب د 4.5 شي 400 ته رسیږي، بیا تقسیم کوي تاسو په 1200 باندې، ځکه یو وات ولادت د 12 ماسه ده، تاسو د بعد 52.5 درکې الګا څو شو ضرب دکړه 140 ضرب 4.5 څومره؟ شپږ سوه دېرش تقسیم کوي په 1200 باندې 2.50 تولې دا د سپینو زرو زکات ده، دا غیر نصاب ده چې په نن سبا کې تقریبا ما قیمت کړی نه ده، کې دې شي په دا 1400 پورې دا نرخ وي، نو تقریبا په نن سبا وخت کې 80,000 روپۍ دا نصاب ده. چې دا چا سره 80,000 روپۍ پیدا شوي، کال په تیر شوی نه وي هم، او سره د هغې نه نه په ده باندې قرباني، په ده باندې سرسایه واجبه ده، زکات په واجب نه ده، خو ده لپاره د بل چا مال اخیستل جایز نه دي.
دریم همدارنګه که د سرو زرو نه سړی ولري د سرو زرو باره کې زمون کتابونه فقها فرمایي چې د 60 مسقالو نه کم زکات نشته. 60 مسقاله یو مسقال سلورنی ماسه ده 60 ضرب د سلورنیمو 90 تقسیم یې کوي بیت په 1200 باندې 90 تقسیم په 12.5 یعنی ونی میتولې دا په هغه صورت چې زمون د دې خور سره نورې پیسې هم نوي او د دې سره سپین زره هم نوي نو چې ونی متولو ته ورسېدل او حولان د حول پیراغې زکات پیراغې او که حولان د حول کال نه تیر شوی اوس واده شوی ده اوس ورته اخیستې دي سرسایه او قرباني په واجب ده. او که چېرته له دې سره نور شیان وي نغدي پیسې ولري او یا هم د دې سره سپین زر وي لګا څو غجرې ورسره وي بیا دغه صورت د خلط راغی دا سپین او سره سره ګډ شول نو په دې وخت کې هغه شی مونږه قیمت کوو په هغه صورت چې انفع للمساکین وي. انفع للمساکین سپین زر دي ځکه په سپینو زرو کې زکات سر واجبېږي او په سرو زرو کې زر نه واجبېږي. نو په دې وخت بیا ګډ شو بیا که یو نیمه توله د چا سره وي حتی یوه توله سره زر وي او نور سپین زر ورسره وي هم زکات پې واجبېږي. په دې وجه نه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دوه زنانه یې ورته راغللې وای آیا تاسو د دې په لاسو کې بنګړي وو وای تاسو د دې زکات ادا کوئ وای نه یا رسول الله وای که تاسو غواړئ چې د جهنم د اور بنګړي د تاسو لاسو ته در واچولی شي نو بس وی ساتئ او که تاسو غواړئ چې د جهنم بنګړي تاسو د لاسو نه لرې شي د دې ادیا زکاته د دې زکات ادا کړئ. همداسې که څوک غواړي چې په غاړه کې توق د جهنم واچولی شي هغه د سپین سره زر په غاړه کې واچوي او زکات به نه ورکوي. او که خامخا غواړي چې دا توق د جهنم له ځان نه لرې کم نو د هغې حق دې ادا کړي زکات دې ادا کړي. د بې فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها په غاړه کې یو ورځ یو زنځیر ولیدلو کېدای شي قبل التحلیل وي اول حالت کې دا استعمال د دې حرامو نو چې دا ولیدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته نه واړولو. فاطمه مبارکه خو هوښیاره وه د پلار په طبیعت باندې پوه شو چې زما په غاړه کې دا زنځیر په رسول الله بد ولګېدلو د سرو زرو زنځیر و دا جګه شوه سمدستي دا پیسې دا سره زر صدقه کړې خیرات کړې چې واپس راغله په غاړه کې څه نه رسول الله ته نه خبر شو چې هغه زنځیر یې چاته صدقه کړې ده. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم الحمدلله الذي حمد او ثنا هغه ذات لره ده چې زما د زړه ټوټه بیبي فاطمه زهرا یې د اور د جهنم نه فارغه کړه. سره زر دا د جهنم دی پاره ورتګ ده دا د هغې اسباب دي. نو خاص کر زمون خویندې باید په دې کې لږ سهولت وکوي. زمونږ د اورونو زیاتره په دې ودونو کې 10 تولې 9 تولې 8 تولې اخلي نو دا وروسته دا ښځه هم زکات نه ورکوي په کورنۍ باندې واجب نه ده چې هغه بیت نه ورکوي غاړې د دې ښځې بندېږي آخرت د دې ښځې په دې باندې خرابېږي. که ظاهره کې لږه پزه ښایسته کړي که ظاهره کې خیر د پروا نه کوي دا خپل تور لاسونه پرې ښایسته کړي لیکن ورځ د قیامت کې به دا تور لاسونه د جهنم په سرو ورونو باندې تور وګرځي. د دې په خاطر باندې د سرو زرو سره ډېره مینه مه کوئ. زکات نصاب دا غواو 10 غواوې دي همداسې د اوښانو 15 اوښان دي او په میږو وزو کې 40 میږې دي او عروض التجارت کوم سړی دکانداري کوي د هغې سامان به قیمت کوي چې 80,000 ته ورسېږي په دې کې زکات شته بغیر د قرضې نه او که چېرته دې ته نه رسېدلو یا قرضه پې وه بیا زکات پکې نشته. همدغه نصاب چې حولان د حول در باندې وشو کال در باندې تیر شو دې ته نصاب د وجوب الزکات وایي بیا پتا باندې زکات واجبېږي. همدغه 9 تولې یا همدغه 2.5 نیمې تولې سپین زره چې له تا سره موجودې شوې یا د دې قیمت او کال په دې باندې تیر شو اوس پتا باندې زکات واجب شو ځکه دا مال نامي ده. الله فرمایي بعضې داسې خلک دي چې هغوی رسول الله ته ضرر رسوي. څنګه رسول الله ته اذن وایي اذن غوږو د غوږو معنا دا ده یو معنا چې هر خبره اوري دویم معنا چې هر خبره مني
د دې غرض داو چې راځي مونږ تاسو خو یو کاپیرانو خو چې رسول الله ته ورشو چې مونږ ولایته ملګری یو هغه د ستی مني چې باسي ما ملګری دي نو رسول الله غوږو ده اره خبره مني مونږ به هم ورته چې مونږ د تا دښمنان نه یو والله انا لنحبک مونږ د ستا سره مینه لرو د هم د ستی خبره مني دا غوږو ده الله فرمایي پیغمبر ته ورته وایا پیغمبر د تاسو د خیر اوریدونکی ده پیغمبر په الله باندې ایمان لري مسلمانان په دې باور لري کوم کسان چې رسول الله ته ضرر رسي د دوی لپاره عذاب الیم ده ما مخکې تاسو ته اول چې ډنمارک وګوره چې رسول الله ته ضرر رسي همداسې تیر کال کوم دولت والاو چې رسول الله ته ضرر رسولو لهم عذاب الیم د الله نه غوښتونکي چې الله تعالی په دوی باندې د دوی په لاسونو د دوی په سترګو د دوی په خپو باندې د دوی په وجودونو الله داسې امراض نازل کی چې دا هغه هیڅ دوايي نه د مولا او نه د ډاکټر سره وي الله ته امید لرو چې غازیان به الله ورته پیدا کی په هغه ځای کې چې د دوی باندې هم خپل بچیان او خپل کورنۍ وژاړي الله فرمایي پیغمبره دوی قسم کوي په الله تعالی باندې چې تاسو خوشاله کی لیکن تاسو خوشحالي مراد نه ده کامل خوشحالي هغه ده چې الله او رسول په دې خوشاله شي ایا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې څوک هم د الله او د رسول نه خلاف وکوي دې لپاره به اور د جهنم وي منافقان په دا ډارېدل چې خامخا زمونږ متعلق الله پاک پر رسول الله داسې آیت نازل نکي چې زمونږ دغه پټ راز بخکاره شي الله فرمایي چې خیر ده که تاسو له دې نه ډارېږئ هم الله تعالی ته معلوم یې په یو زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک دا بیان کړل د جمعې په لمانځه باندې ناستو منبر باندې ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل قم یا فلان قم یا فلان قم فلان قم فلان درش کسان جماعت ته وایستل وای دا هغه منافقین وو چې د دومره زمانه د مسلمانانو سره دوکي کوله او پر رسول الله باندې په دروغ ایمان راوړی او په دروغ کې کفر وو د الله فرمایي چې کفار خو په دې ډاریږي چې زمونږ هغه راس کارا نشي ان الله مخرج الله را بستون کې د ما تحذر چې تاسو یریږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تبوک غزا ته روانو چې روانو په دې لار کې ولاره جګه غونډۍ ده بالکل د توي د خوړې لار ده د خوړې لار پیراخه وا دا جګه غونډۍ لار نری و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې صحابه کرامو ته وای تاسو په کوزه لار باندې لاړ شئ مونږ د یو څو صحابه کرامو سره بر لار باندې زو بر لار تنګ وا تقریبا د ماخام نو رستانه ټیمو تیار وا ما خوستنو دا یو څو منافقین هم په دې پاس لار باندې راغلل د دې غرض داو چې ناسا پر رسول الله وګرځي او په شهادت باندې ورسي دوی چراغلل په دې لار کې کرا کرا راځي د رسول الله اوخه چوخ کړه بیا چوخ کړه دا اوخه خامخه پورته پر د ورزي حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کته وګرځولو هغه صحابي راغی صحابه کرام سره دي زر سامان راټول کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم کېنولو وای وګوره دا څوک دي دی خلکو لسام کړو په دا مخونه باندې داسې صادرونه اچولیو مخونه پټ کړیو وای ما یو کس پکې پیژندلو وای بس پرېږه سبا دا کسان چې راوغوښتل چې ولي اول خو انکار وکړ نه صاحب موږ داسې کار نه کوو چې ولې پلانای تاسو نه وای خیر چې په لارې تلو هغه چې وا مغه چې هغه ما سره ټوکې کولې چې پیغمبر باندې ټوکې کوي په هر شي باندې ګیره د بابا په ګیره باندې ټوکې مسخره نو پر رسول الله باندې ټوکې په قران باندې ټوکې په اسلام باندې ټوکې قل ابي الله واياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا او دوی عذر پیش کوي نه سه بیان کو الله فرمایي تاسو د ایمان نورستا د اظهار د ایمان نه بعد تاسو کافران شبیه کوم چاته بخنه او کو هم چې اختیار مسلمان وي لیکن بل ډول د مخامخ عذاب ورکو لکه دوی قوم مجرمان او کافران وو الله فرمایي انما الصدقات خبر دادا بلندا صدقه للفقراء فقيران لردا والمساكين او مسکینان لردا والعاملين عليها کسان چې عمل کوونکي دي په دې باندې یعنی کار کوونکي دي والمؤلفه قلوبهم او هغه کسانو دي پاره چې
چې الفت د زړو دی پاره یعنی د دوی د محبت د اسلام په خاطر باندې ورکول کېدلو وفي الرقاب وفي فك الرقاب په خلاصولو د غاړو کې والغارمین او پور وړي وفي سبيل الله او د الله پاک په لار کې وابن السبيل او هغه مسافرینو فریضه من الله فرشویدا یعنی مفروضه دا فرشویدا من الله لطرف دی الله تعالی جل جلاله نا والله علیم حکیم الله پاک خبردار ذات او حکمت والا ذات. ومنهم الذين بعض لدوین داسې کسان دي یؤذون النبی چې دوی ضرر رسوي پیغمبر ته ویقولون وایي دوی هو دا پیغمبر اذن اورېدونکی دا د هرې خبرې قل وا پیغمبره اذن خیر لکم دی اورېدونکی د خیر د تاسو دپاره یؤمن بالله ایمان لري په الله تعالی باندې این تصدیق کوي په الله تعالی باندې ويؤمنو للمؤمنین او تصدیق کوي د مسلمانانو دپاره ورحمت او دا رحمت ظاهری او باطنی دا للذین آمنوا منکم د هغو کسانو دپاره چې ایمان راوړی وي له تاسو نه والذین ها کسان یؤذون رسول الله چې دوی ضرر رسوي رسول د الله تعالی ته لهم د دوی لپاره عذاب علیم عذاب سپک عذاب دردون کیدا یحلفون دوی قسم کوي بالله بالله تعالی باندې لکم د تاسو لپاره لیردوکم چې تاسو خوشاله کی والله الله پاک ورسوله رسول د الله پاک حق حقدار دی ایردوه چې الله پاک لره خوشحال کی ان کانو کوي دوی رښتیا مؤمنین ایمان لرونکي وي بتوحید الله د خدای تعالی په توحید باندې د الله په یووالي باندې الم یعلموا ایا دوی نه پوهیږي په دې خبره باندې انه شان دادا من یحادد الله چې څوک عداوت وکي حد مخالفت وکوي د الله تعالی نه ورسوله د رسول د الله تعالی نه فان له نار جهنم نو یقینا خامخا د لپاره به اور د جهنم وي خالدین فیها خالدا فیها همیشه به په دا جهنم کې ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی ډیره لویه ده ابدی ابدی زندگی په جهنم کې شوه یحذر المنافقون یریگی منافقانو د دې خبرې نه ان تنزل علیهم نازل بکړی شي په دوی باندې سورة یو سورت د الله د طرفنا تنبئهم دوی ته خبر ورکوي بما په هغه منافقت فی قلوبهم چې په زړه د منافقانو کې ده قل وا پیغمبره استهزئوا تاسو ټوکې وکوئ په پیغمبر باندې خیر ده ان الله بشک الله تعالی مخرج ظاهرون کیدا د وحی په ذریعه باندې ما هغه څه تحذرون چې تاسو یې ردیتنا ولا ان سالتهم کتال دوی نسوال ک پیغمبره لا یقولن خامخا بدوی وای انما خبر دا بدندا كنا منغو نخوض منغا لارته تیرا ولا نختم الطريقة ونلعب خوشتبی مکولا مستی مکولا منغرز د ضرر د پیغمبر علیہ السلام تنو قلوا پیغمبر اب الله آیا په الله تعالی باندې و آیاته په آیاتو د الله باندې ورسوله پر رسول د الله تعالی باندې کنتم تاسو تستهزئون تاسو ټوکې کوئ لا تعتذروا عذر مکوئ قد کفرتم په تحقیق سره تاسو کافران شوئ بعد ایمانکم پس د ایمان د تاسو نه ان عفو که موږ بخشش وکړو عن طائفة منکم لیوه ډلې له تاسو نه نعذب موږ به عذاب ورکوو طائفة بلې ډلې ته بانهم په دې سبب باندې چې دوی کانو دوی مجرمین منافقون مخکم بیان د منافقانو د کفارو پدې کې خاص بیان د منافقانو دا منافق د نفق نه راخستل شوی ماده د کلمې کې چې نون او فارسی د دې په معنا کې به ازاله ختمېدل راځي
نفق السوق بازار او چلیدلو دا کله چې بازار نه سامان زیات وځي چالان شو. همدارنګې منافق هم دوه ژبه ده، یوې خوا د مسلمانانو سره ژبه چلی او بلې خوا د کفارو سره. نفد ختمیدل ما له من نفادو، نفر تیختا سړی لرې شو. نفقه مال مصرف یې کور ته نفقه راوړي، پیسې ورکې شوې. نفاق ایمان ورک ده، قلبا اظهار د ایمان د لسانا مأخوذ ده لنفق الیربوع ده. تاسو به دا مږې لیدلي وي، مږې سروي لري، خو ته د دې خواته ورته کښېنې چې اوس به راوځي، چاره یې په لاس کې چې اوس یې ولم، ته په انتظار کې ورته ډېر وخت تېر کړي، خو دا ځي بلې خواته سروی کړي، هلته خپل کار روان کړی وي، هغه تا ته انتظار نه کوي. همدارنګې منافق دوه سوري کړي دي، یو سوری د اسلام طرف ته ده، یو سروی د کفر طرف ته ده. ته به وایې چې دا سړی خو مسلمان ده، خو دا سړی به ای خواته اګۍ کوي، د چرګې خبره د اواز بدل ته کوي، اګۍ به یې هلته وي. نو د دې وجې نه منافقان دوه مخې خلک دي. رسول الله فرمایي چې څوک هم په دنیا کې دوه مخې وي، کان له یوم القیامت، د لپاره په ورځ د قیامت کې دوه د اور ژبې به الله ورکوي. منافقانو دا د کفارو نه هم سخت زیات دي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. او منافق په شریعت کې یا په اصطلاح کې هغه چاته وایي من اظهر الاسلام و ابطن الكفر، چې اظهار د اسلام کړی وي او نور په ځکه کفر ساتلی وي، د توای منافق. په مکه معظمه کې دا منافقان نو، ولی ال د اسلام کمزوری و، هغه ته نفاق ته ضرورت نه و د دوی، بلکې هر سړی به خپل کفر باندې افتخار کولو. په مدینه منوره کې هم اول حالت کې نه، ورستنی حالت کې چې اسلام قوي شو، عبدالله بن ابی بن سلول هم ظاهرا کلمه وویلې، نور په حقیقت کې کافر وو. همداسې نور خلک هم را پیدا شول. ایا دا صرف تر هغه زمانه پر یو که نورم شته؟ نه، منافق دا په هر زمانه کې موجود وي چې ظاهرا هغه اسلام ښکاره کوي او په حقیقت کې د کافر وي. الله فرمایي چې منافقان څه علامې لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق درې علامې دي. امام مسلم رحمه الله څلورم شی یاد کړی. یو دا چې کله وعده کیدي خلاف کوي، خدا خلاف لا اول نه قرض دا چې دا وعده باندې وفا نه کوم. دویم دا چې امانت ور سره کیدي خیانت کوي. دریم دا چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي. څلورم دا بنا په قول د امام مسلم چې و اذا خاصم فجر، چې جګړه شي بیا کنځلې کوي، بد الفاظ یادوي. اوس دا خو یو نه خو مسلمانانو کې هم شته، نو آیا دغه مسلمانان هم کافران شول؟ دا مسلمانان هم منافقان شول؟ نو جواب دا یو منافق اعتقادي ده، یو منافق عملی ده. چې په مسلمان کې دا خو راغی نو دا منافق عملی شو. منافق عملی کافر نه وي، خو چې دې خلکو کې دا خو راغی دا منافق اعتقادي ده. دویم جواب دا چې دا خو یو علی سبیل الکمال ده، یو محض خوی پیدا کېدل، کله کله وعده خلافی، یا کله کله امانت کې خیانت، یا کله کله کنځلې کول یا دروغ ویل، دا په مسلمان کې راتلی شي. خو د منافقانو بنا په غالب باندې ده، یو همیشه دی پر دروغ وایي، همیشه دی پر وعده خلافی کوي، همیشه دی پر په امانت کې خیانت کوي، او همیشه دی پر کنځلې او بد او رد وایي، د اسلام سپکاوی بیانوي. په دې لحاظ باندې
اذا وعد خلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر واذا حدث كذب. دا خلق دروغ وایي. الله فرمایي منافقان سړي او منافقات ښځې بعضې د بعضو دوستان دي. زیاتره دوی یو طرف ته اسلام ته راځي او بل طرف ته کفر ته. ابراهیم بن ادهم رحمه الله د یو ونې لاندې تېرېدلو نو ونې اواز ورته وکړه د الله دوسته زما په مثل شته. وایي تا کې څه کمال ده؟ وایي ما کې دا کمال ده چې زه خلک ما په تیږو باندې ولي، زه له پاسه په خلکو باندې میوې تویوم. ابراهیم بن ادهم رحمه الله ورته وفرمیل چې دومره لوی قدر والا هم یې، بیا څه وجه ده چې په هر نغري و تناره کې ته سوځې؟ د الله تا ته ذلت ولې درکوي؟ وایي ما کې یو بیکاره خوی ده. وایي تا کې بیکاره څه خوی ده؟ وایي بیکاره خوی ما کې دا ده چې د یوې خوا نه راباندې باد راشي نه بلې خوا د سر کته کوم، چې بلې خوا راباندې باد راشي نه بلې خوا د سر کته کوم. په ما کې استقرار نشته، په ما کې استقامت نشته. لکه دا د اخر زمانې مسلمانان دي. نن مسلمانانو کې استقامت نشته. مسلمانان هم تلې ته ګوري چې کوم طرف ته کتله د اسلام و بیا مسلمان ده، کتله د کفر درنه و بیا تیارې کارتونه په جب کې نیولې وي. نه دی وجه نه مسلمان ثابت قدم نه ده، ځکه الله په د مسلمانانو باندې عذابونه نازلوي. الله فرمایي منافقان سړي منافقان ښځې بعضې د بعضو دوستان دي، په منکر او ناروا باندې حکم کوي او دوی خپل لاسونه د خیر نه بندوي. دوی الله تعالی فریخی ده نه الله دوی پریخي دي. منافقان فاسقان خلق دي. الله د منافقانو سره د جهنم وعده کړې ده. الله به دوی باندې لعنت کړی وي، دوی به په دایمي عذاب وي په شان د هغو کسانو چې مخکې د تاسو نه و. یو ډېر قوت والا و، مالونو اولادونو والا و، خو مال اولاد چاته فایده ونه رسوله. دوی په خپل هغه منافقت باندې یو څو وخته په دنیا کې ګټه واخیستله. تاسو هم ګټه واخیستله لکه هغو خلکو چې ګټه واخیستله، او تاسو هم په دې باطل دین کې ننوتئ لکه هغوی چې ننوتلي وو. د پیغمبر په عناد کې د مسلمان په ضد باندې تاسو هم خپل خدمت وکړه. الله فرمایي هغوی زیانکار او خاسر وو، دوی به هم داسې زیانکار او خسران کې واقع وي. آیا دوی ته خبره د مخکنی خلکو نه ده راغلې چې قوم د نوح علیه السلام ولې هلاک شو، قوم د هود علیه السلام ولې هلاک شو، قوم د صالح علیه السلام ولې هلاک شو، قوم د ابراهیم علیه السلام نمرودیان ولې هلاک شول، اصحاب مدین د شعیب علیه السلام قوم ولې هلاک شو، د لوط علیه السلام قوم ولې هلاک شو؟ یوازینۍ وجه دا وه پیغمبر راغی خو د پیغمبر خبره ونه منله، د الله عذاب راغی، الله دا خلک هلاک کړل. مسلمانان په خپل منځ کې دا بعضې د بعضو دوستان دي. بشارت بیان ده مسلمانان ټول لکه یو اندام غونته ده، بني آدم اعضای یکدی ګرنده. مسلمان د بل مسلمان اندام ده. لکه د یو مسلمان په اندام کې و درد راشي ټول ځانو سره درد کوي. نامدارنګې مسلمان خو د مسلمان اندام ده، باید د بل مسلمان خفګان د ځان خفګان وګڼئ، د بل مسلمان غم د خپل ځان غم وګڼئ، د بل مسلمان خوشحالي د خپل ځان خوشحالي وګڼئ، بیا به هلته تا کې ایمان کامل وي. الله فرمایي دا خلک مونځ کوي، دا خلک زکات ورکوي، د الله او د رسول خبره مني، په دې خلکو باندې الله پاک رحم کوي. الله پاک عزیز او حکیم ذات ده. الله پاک مؤمنانو سره وعده کړې ده د جنتونو، او داسې جنتونه چې لاندې د ونو د هغې نه به ویلې بهیږي، دې په دې کې همیشه دپاره وي، ښایسته ښایسته ځایونه به وي. په هغه جنتو د اقامتونو کې هغه نعمتونه به الله ورکړي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه به د چا سترګو لیدلې وي، نه به د چا غوږو اورېدلې وي، نه به د چا په زړه کې هغه اوصاف کاملات تېر شوي وي. الله فرمایي تر ټوله لویه خبر بیا دا ده چې الله به در ناراضي وي، الله به خفا نه وي. دا لویه کامیابي ده. الله دې موږ تاسو ټولو ته نصیب وګرځوي. الله فرمایي المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقات ښځې بعضهم بعض د دوی من بعض د بعض دورون جنس دي یامرون بالمنکر دی امر کوي په ناروا باندې وینهون عن المعروف دی امر کوي نهي کوي له نیکۍ نه ویقبضون ایدیهم دی بندوي خپل لاسونه د خیر نه
نسوا الله دیر کړی د الله تعالی حق لره فنسیهم الله دوی لره هم پریښي دي د الله نه څوک یریږي نه لازمي معنی ترک ده ان المنافقین یقینا المنافقان هم الفاسقون همدغه ناکاره او فاسقان خلق دي وعد الله المنافقین الله وعده کړی منافقانو سړو سره والمنافقات منافقاتو ښځو سره والکفار د کفارو سره نار جهنم اور د جهنم خالدین فیها همیشه وي په دې کې هي حسبهم د دوی لپاره کافي ده ولعنهم الله الله په دوی باندې لعنت کړی ولهم د دوی لپاره عذاب مقیم عذاب دائم ده کالذین پشان دی هو خلقو من قبلکم چې مخکې تاسو نو کانو دوی اشد منکم سخت ول تاسو نه قوتا په اعتبار د قوت قوی وو او اکثر اموالا او دوی زیاتو په اعتبار د مالونو او اولادا په اعتبار د اولادونو سره فاستمتعوا نو دوی ګټه واخیستله بخلاقهم بخپل حصے باندې بخپل برخه باندې فاستمتعتم ای منافقانو تاسو هم ګټه واخیستله بخلاقکم بخپل حصے باندې د بدبختی کمالک څنګه استمتع الذين في ګټه اخیستې وایي او کسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نو پورا بخلاقهم بخپل باطنی برخه باندې باطلې برخه باندې وغتم او تاسو نه نوته په باطل دین کې یعنی په ایزاد پیغمبر علی السلام کې کلذي پشان دی عکس خاضو چې دوی نه نوتلیو اولئک دا کسان حبطت اعمالهم برباد به عملونه د دوی په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې او اولئک هم دا کسان هم الخاسرون دا زیانکار دي تاوانیان دي هم په دنیا هم په آخرت کې علم یاتهم ایا دوی تراغلی نه دا نبأ الذین قصده خلقو من قبل چې مخکې له دوی نه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد او قوم د عادیان قوم د هود علیه السلام وثمود او ثمودیان قوم د صالح علیه السلام وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم نمرودیان واصحاب مدین اصحاب مدین سکان مدین اوسیدونکي د مدین یعنی قوم د شعیب علیه السلام والمؤتفقات اړول شوي قومونه یعنی قوم د لوط علیه السلام اتتهم رسلهم راغی دوی ته پیغمبران د دوی بالبینات فواضح معجزات سره فما كان الله نو الله تعالی لیظلمهم چې الله په دې ظلم کړی وي ولکن کانوا لیکن و انفسهم یظلمون په خپل ځانو باندې ظلم کولو والمؤمنون مسلمانان والمؤمنات ومنات خزه بعضهم بعض د دوی اولیاء او بعضین دوستان د بعض نورودی علامه دادی یامرون بالمعروف امر کوي پنه کوي باندې وینهون عن المنکر او من کوي د بدایونه ويقيمون الصلاه او دروی المنذنا ويؤتون الزکات ورکوي زکات ويطيعون الله ورسوله او د اطاعت کوي د الله تعالی او د رسول د الله تعالی اولئک دا کسان سيرحمهم الله الله بدی باندې رحم کوي ان الله بشک الله تعالی عزیز غالب ذات په انتقام غستلو باندې حکیم حکمت والا ذات په تاخير باندې وعد الله المؤمنین الله وعده کړی مؤمنانو سره سره والمؤمنات مؤمنات زنانو سره جناتین جنتون تجری روان بی من تحتها لاندې د هغې نه به الانهار ویلې بهیږي خالدین فیها دی به همیشه په دې جنتونو کې ومساکن طیبه کورونه ښایسته ښایسته فی جنات عدن په جنتو د اقامت او د اوسېدلو کې ورضوان من الله او تر ټولو رضامندۍ د الله تعالی اکبر او ډېره لویه ده چې الله درنه راضي وي ذلک هو الفوز العظیم ذلك دا هو الفوز امدا کامیابی